موږ کوشش دا کوو چې خپلو هیوادوالو ته ډېر په ښه کیفیت رنګ تولید او عرضه کړو او انشاءالله تر ډېره حده موږ توانېدلي یو. ما نتیجه خود گرفتیم. ویسکوسیتی رنگ ما کاملا صحیح است، برابر است و این رنگ ما آماده برای از است که ما بخش بسته‌بندی بدیم و این بسته‌بندی شود و تخلیه شود. دو بار سه بار تا حالا رنگ بردیم، رنگا شرط نداره دیگه. باز دوباره کم بود کم دوباره آمدم رنگ میبرم دیگه، رنگا شرط نداره. ما بسیار زیاد افتخار میکنیم که از خودمان برای خودمان باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت ګل نوري د افغان لامیلا تولیدي رنګ شرکت محصول. زموږ د شرکت تقریبا د 7 کالو نه را په دې خوا فعالیت لري چې موږ انواع او اقسام د رنګونو تولیدوو. نو فعلا د پوره موږ تقریبا ډېرو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د کار زمینه او د پرسونل د نظر په د بازار تقاضا سره زموږ په وخت او موسم سره فرق کوي. نور نو موږ تقریبا زیات اقلام لکه پلاستیکي رنګونه، روغني رنګونه، په دې کې پلنګونه، داخلي او بیروني پرایمرونه، د روغني استرې، ضد زنګونه او اقلام انواع او اقسام د رنګونو موږ فعلا تولیدوو او په آینده کې نظر نور هم لرو چې دا ساحه یې پراخه کړو او دغه کوم رنګونه چې د تینري دي یا نور رنګونه د صنعتي دي هغه هم آینده کې تولید کړو انشاءالله. کوشش دا کوو چې خپلو هیوادوالو ته ډېر په ښه کیفیت رنګ تولید او عرضه کړو او انشاءالله تر ډېره حده موږ توانېدلي یو. موږ انشاءالله اوس د رنګ سکتور عموما زیاتې فابریکې په افغانستان کې فعالیت لري چې ډېر په ښه کیفیت رنګونه تولیدوي، چې له هغو څخه یو موږ هم یو د افغان لامیلا رنګ شرکت. نو انشاءالله اوس د رنګ له نګانه افغانستان خودکفایۍ ته نږدې شوی دی، خودکفایۍ ته رسېدلی دی او اوس تر زیات اندازه رنګونه
چې کوم د بازار تقاضا ده د افغانستان تقاضا ده موږ وطني شرکتونه برابرو او تیارو. موږ ظرفیت ډیر دی خو نظر به د بازار تقاضا ظرفیت فعلا د زموږ شرکت تر 10 ټنو پورې لرو چې 10 ټنه رنګ موږ تولید خو بیا هم نظر په د بازار تقاضا سره همغه اندازه رنګ تولیدوو او هیوادوالو ته وړاندې کوو. او موږ خام مواد چې دي خام مواد اکثریت موږ خام مواد چې دي دا د خارج نه واردېږي. په دې کې صرف الحمدلله اوس فعلي وخت کې 3 قسمه مواد په پلاستیکي رنګ دپاره چې هغه تالکوم دي، کلسیم کاربونات دي او اوبه دي. دا موږ خپل هیواد کې دي. باقي مانده د نور چې دي هغه فیصدي کمه ده په رنګ کې هغه د بهر نه واردېږي لکه ترکیې نه، چین نه، اروپایي هیوادونو نه، عینا تر امریکا نه نور هیوادونه واردېږي چې رنګ کېږي. نو ورځ تر بلې انشاءالله امکانات زیاتېږي. مخکې به موږ د رنګونو بعض مواد لکه د قوطي شو او کارتن شو دا به هم خارج نه راتله. اوس الحمدلله هغه دلته جوړېږي او موږ مشکل په حل دي. نو کوشش کوو انشاءالله چې آینده کې دغه کوم اقلام چې موږ کمبوتا دي دا ټول تکمیل کړو که د الله رضا وي. او موږ یوه مشکل شته دي چې فعلا دپاره مارکیټ یو څه اندازه بهرني وارداتو یا بهرني رنګ نیولی دی چې دې کې موږ د څو ځله ناستی کړی دی د چارواکو سره چې په دې تعرفې باید لوړې شي تر څو دغه زموږ وطني تولیدات رشد وکوي او مارکیټ کې زموږ داخلي تولیدات رشد وکوي. کله چې موږ د وطني تولیداتو رشد وکړو دغومره به موږ ګرانو هیوادوالو ته اشتغالیابي زیاته شي او دغومره زیات خلک هیوادوال به په کار وګمارو. نو انشاءالله کوشش کوو چې په دې عرصه کې خودکفایي ته رسېدلی هم یو او نور هم یو څه وکړو انشاءالله. او بل مشکلات برق لرو. برق مشکل داسې لرو چې فعلا د فعلي شرایط کې لاس 11 ساعته برق موږ لرو چې دا د شپې تقریبا 12 نه راځي د ورځې 11 چې دا ډېر غټ مشکلات دي د ټولو صنعتکارانو لپاره خصوصا زموږ سکتور ته. نو دې په باره کې موږ خپله رئیس د برېښنا او نورو چارواکو سره غږېدلي یو هغوی اطمینان راکړی دی چې دا مسله به حل کېږي او د برق وایي تاسو څلوېښت ساعته کېږي خو وخت یې نه دی معلوم چې دا به کله کېږي. نو په دې مشکلات دي د خام موادو راوړلو مشکلات دي چې فعلا د ټیټیګانې د نور مشکلات شته دي چې خارج ته ټیټي څوک کوي یا کومه صنعتکاري کوي دې مشکلات دي. نو په دې کې هم امیدوار یو چې دغه مشکلات حل شي که د الله رضا وي. چارواکو موږ سره وعدې کړي دي انشاءالله چې دا به حل کوو. نو د وطني تولیداتو رشد د ډیرو هیوادوالو دپاره د کار زمینې برابرول دي انشاءالله. په دې کې موږ کوشش کوو. موږ خپله پخوا دغه څو ملګري چې کوم په دې شرکت کې شریک یو د دوی ټولو واردات کول د خارج
موږ یو ملګری دی دوبۍ نه واردات کول، موږ خپله ترکیې نه واردات کول، خو کله چې دا مو ولیدل چې د هغه ځای نه موږ واردات کوو نو هغه کې هر څه په موږ خرڅوي او په دې باندې مصارف کوو کرایې، نو دا انګیزه موږ څه پیدا شوه چې په خپل وطن کې باید موږ تولیدات شروع کړو تر څو هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره شي او دغه خپل وطن ته د وطني تولیداتو رشد او د خپل وطني تولیداتو لامل وګرځو. نو په دې حساب کې موږ انشاءالله ډېر کوشش کوو او خصوصا ډېر په کیفیت نه موږ کوشش کوو، کړی مو هم دی. تر ډېره اندازې انشاءالله زموږ هیوادوالو چې د لامیلا رنګ استعمال کړی دی بار بار یې غوښتنه کړې ده. موږ فعلا په ولایاتو کې نمایندګیانې لرو، د خرڅلاو د فروشاتو دوکانونه لرو، لکه پکتیا، خوست، مزار شریف، غزنی، نور سمت شمال ولایتونو کې په مرکز کې نمایندګیانې دوکانونه د فروشاتو لرو. خو دا آینده که غواړو چې انشاءالله زموږ خدمات 34 ولایتونو ته ورسیږي انشاءالله او وبرسیږي. نو فعلا دپاره که د الله رضا شوي نظر په د بعضو مشکلاتو دغه څو ولایتونه پاتې دي هغه کې هم کوشش کوو چې زموږ خدمات هلته هم ورسیږي. زموږ ماشینري چې دا تقریبا نیمایي نه زیات د ترکیې دي، ترکیې هیواد نه وارد شوي دي او یو څه پکې د لاهور د پاکستان نه وارد شوي دي. نو ماشینري په دا سیستم ده او آینده که کوشش کوو چې ډېر موډرن ماشینري موږ راوارد کړو او آینده که غواړو چې د قوطیو تولید، د ګیلنونو تولید، هر څه چې د رنګ ته ضرورت وي انشاءالله هغه ټول موږ زمینه سازي وکړو، هغه برابر کړو که د الله رضا وي انشاءالله. الحمدلله د ابتدا نه تر اوسه پورې موږ په کیفیت ډېر کار کړی دی او زموږ کوم هیوادوال یا مشتریان چې دي ډېر راضي دي. هغه مشتري چې زموږ رنګ د هر نمایندګي هر دوکان څخه اخلي انشاءالله هغې د ضرورت په مطابق چې کله بیا ضرورت کیږي حتما مراجعه کوي او د افغان لامیلا یا د لامیلا رنګ غوښتنه کوي. پیش از همه برای شما و برای هموطنان خود سلام تقدیم میکنیم و کسایی که ما را از طریق تلویزیون میبینند. دیگه بسیار یک تولید وطن است، ما افتخار میکنیم، افتخار ماست که از وطن خودمان برای خودمان باشه. دیگه بسیار جای نیک است. دیگه ما 2 بار 3 بار تا حالا رنگ بردیم، رنگاش فرق نداره. دیگه باز دوباره کم بود کم دوباره آمدم رنگ میبرم، دیگه رنگاش فرق نداره. ما بسیار زیاد افتخار میکنیم که از خودمان برای خودمان باشه. تولید وطن خودمان بهترین تولید است که برای خودمان پس چی شوه استفاده کنیم برای خودمان تا که بریم از کشور همسایه از ایران
یا مثلا از پاکستان بهتر است که تولید وطن ما است. در وطن ما است. ما بسیار افتخار میکنیم برای همچین کارگاه و کارخانه ها. خاص ما این است که هر برادری که میتونه داره یک کارخانه یک کارگاه را بندازه، دیگه 4 تا غریب هم در پلوی صاحب علاقمندان میشه و خودش هم صاحب علاقمندان میشه. دیگه ما افتخار میکنیم که هر برادری که داره بیاد در وطن خود آرام کنه و آباد کنه. برای ما جای افتخار است. تولید وطن خود ما بهترین تولید است، بی‌نظیر است. برای خود ما اینمیست که وطن ما آباد میشه، ما خودمان آباد میشیم که خودمان با خودمان بسازیم و بسازیم. ابتدا کې چې کله موږ شروع وکړه دلته بعضو وسایلو بعضو امکانات نه وو، هغه موږ خارج کې جوړ کړه، لکه لیبلې شوې، کتلاکونه شوه او بعضې نور شو. دا دلته ډېر مشکلات وو. عین د تر قوطیو تر فلزي قوطۍ، عین د فلزي قوطي چې موږ روغني رنګ کچو دا هم موږ په بهر کې جوړ کړه. نو هلته ډېر مشکلاتو سره مخامخ وو، خو بیا الحمدلله نظر په د وخت په تېرېدو سره هغه مشکلات انشاءالله تر ډېره حده اوس همدلته حل دي. هغه قوطیو د کتلاکونو هغه د لیبلو مشکل تر اوسه نه دی حل شوي، خو انشاءالله هغه به هم حل شي، ځکه دا لیبل موږ په ترکیې هېواد یا چین هېواد کې جوړوو. او دا نور کارونه انشاءالله اوس فعلا دا نور کوم مواد چې موږ ضرورت دی دا انشاءالله اوسه پورې دلته بیخي پیدا کېږي او دلته جوړېږي الحمدلله. تقریبا دغه یو 2 قلمه نور تالکوم یا مثال کلسیم کاربونات دا به هم د بهر نه وارده، چې دا په ډېره پیمانه په رنګونو کې پلاستیکي رنګونو کې دا استعمالیږي. اوس الحمدلله تالکوم او کلسیم کاربونات کوم پودر چې دي چې دا د خپلو معدنونو نه استخراجیږي او دا پودر کېږي، دا اوس الحمدلله په زموږ هېواد کې په زیاته اندازه پیدا کېږي. نو امید نور هم شته چې دا نور مواد چې کوم د خام مواد دي دا هم دلته د دې هغه سروې وشي، دا مثال استخراج شي او دا بیرته هغه شي. دا لرو، دا مواد لرو، خو تر اوسه په دې استخراج او په دې سروې د دې شیانو نه دې کار نه دی شوی. امید شته چې په هغې باندې هم کار وشي او دا د خام موادو نه مونږ خودکفایي حالاتو ته ورسېږو. نو بیا به یو خو زموږ په تولید نه دا ډېر تاثیرات وکړي په زیاتوالي، او بل د قیمت په حساب کې به په موږ باندې په دې تولید باندې ډېر تاثیرات وشي. قیمت به انشاءالله نور هم ارزانه شي، چې کله په خپل هېواد کې دغه نور خام مواد هم تولید شي نو دا به انشاءالله سبب د دې شي چې دا رنګونه انشاءالله قیمت نور هم ارزانه شي. خپلو هېوادوالو ته به بیا موږ په ارزانه قیمت انشاءالله دا عرضه کوو که د الله رضا انشاءالله. کیفیتونه زموږ د بهرنیو تولیداتو څخه پورته دي او قیمتونه مو ډېر تقریبا 20-30% د بهرنیو تولیداتو نه زموږ 10% قیمتونه اوس ارزانه دي په بازار کې. قوطي هم دلته جوړېږي، فلزي قوطي هم دلته جوړېږي، کتلاکونه هم دلته جوړېږي. صرف لیبل یې اوس پورې نه دي جوړ شوي، خو انشاءالله امید شته چې هغه هم په آینده کې جوړ شي. د نور انشاءالله کارتنونه هم دلته جوړېږي اوس انشاءالله. تر دې را دا زموږ مشکلات حل دي په دې ارسا کې. مشکل زموږ دا دی چې دا د ځمکې اکثره موږ دا صنعتکاران چې دي په کرایي ځمکو کې پراته یو، دا سبب د دې شوي دي چې موږ په ستاندرد شکل مخ ته لاړ نه شو. ځایونه واړه دي، کرایه لوړې دي، نو موږ خپله عریضې وړاندې کړي دي وزارت تجارت صنعت ته او دوی هم کار په شروع کړی دی. امید شته چې موږ صنعتکارانو ته ځمکې توضیح شي تر څو موږ په معیاري او سټنډرد ډول کارخانې جوړې کړو چې هم مو کارخانې فابریکې سټنډرد وي او هم مو دغه تولیدات چې کوو په سټنډرد او معیاري ډول جوړ کړو او کارګرو پرسونل ته هم په سټنډرد ډول اتاقونه او د دوی تامخانې هر څه برابر کړو.
نو که دا کار وشي انشاءالله ډېر مشکلات به موږ حل شي، د لوړو کرایو څخه به هم خلاص شو، سهولتونه به هم زیات شي او زموږ دغه معیاري کېدلو ستندرسازۍ ته به نوره زمینه نور هم برابره شي. اوس به لاړ شو خپله به د تولیداتو بخش تاسو وګورئ، نږدې نه ماشینرۍ به مو وګورئ، تولیدي بخشونه به مو وګورئ انشاءالله، او پروسیجر د تولید چې دی هغه به انشاءالله نږدې نه تاسو وګورئ. انجینر صاحب موږ انګړ خواته درځو.